د افغانستان بینکونه امریکا ناټو ګاونډیانو غوښتل چې دیوالیه شي، خو اسلامي امارت لوی افتکار دا وکړ چې بانکونه یې له دیوالیا نه باج کړل. هغه یې څنګه باج کړه؟ خپل د مجاهد د خولې مړۍ بانک ته ویوړله، خپل د یتیم د خولې مړۍ بانک ته ویوړله. 8 میاشتې خپل عسکرو خپل پلو خو به هغه وخت مونږه ضیاء الرحمن صاحب ډاډمن سو چې دفاع وزارت رهبري په خپلو هڅو کې کامیاب شي. یو څوک چې کوشش کوي انشاءالله کامیابۍ ته رسیږي. تر اوسه پورې مونږه هغه مقام ته نه یو رسېدلي چې په ځان بسیا شو. د اصلحې له نګاه مونږ باید پرمختللې کارخانې حکومت زمینه برابره کړي او که نه شخصي سکتور ته دغه دنده وسپاري تر څو هغوی په افغانستان کې اسلحې جوړې کړي. په ټوله دنیا کې اسلحه جوړول شخصي سکتور کوي او په خپله حکومتونه چې دي هغه یې ترېنه رانیسي، زمینه ورته مساعدوي. نو د همیش دپاره شخصي سکتور ته یو کار سپارل هغه ځکه د هیواد په ګټه تمامیږي چې شخصي سکتور کوشش کوي چې ښه شی مارکیټ ته وړاندې کړي، رقابت وکړي. 2 3 4 5 6 کمپنۍ دی لو د اسلحو جوړې شي، نو هغه بیا خپله دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت، استخبارات، دا ټول ارګانونه ځي اسلحه له همغه جنه خریداري کوي. نو په افغانستان کې دا چانس ډیر زیات ده. موږ په ډیرو کمو مصارفو کولی شو چې اسلحې جوړه کړو، ځکه موږ د اوسپنې له نګاه نه خود کفا یو. چون لرو، مس لرو، د باروتو قوي ذخایر لرو چې باروت ترېنه جوړولی شو. د باروتو په جوړولو کې به زویم امارت له ټوله نړۍ نه پیشتازه ځکه وي چې دوی د تقریبا 4 کیلو باروتو په توسط باندې په خوست کې داسې یو اپارتمان د CIA ونړاوه چې هغه کیدای شي پرمختللې ټکنالوژۍ بمونه هم وانه لوځوي. خو صرف د دغوی معیاري پیکنګ د دغه باروتو فرض کړه کالتوس ده که سرګلوله ده که هر شی ده. موږ باید 15 کاله وروسته دفاع وزارت دومره هلې ځلې او کوششونه وکړي چې 15 کاله وروسته موږ د اسلحې جوړولو خصوصي سکتور هم لرو، دولتي هم لرو. دولت هم باید خپل عسکرو ته، خپل مامورینو ته اسلحه جوړه کړي او خصوصي سکتور نه هم رانیسي. نو دغه به ډیر بهتره کار. او د اقتصادي له لحاظه ستونزې ځکه نشته چې پیشبیني ډیره زیاته ده چې د افغانستان معدن دا په تریلیونونو ډالر ده، تر میلیاردونو خبره ډیره لوړه ده. یو چا راته قصه کوله په معادن وزارت کې چې وزیر صاحب په خپله هم ناستو، هغه ویل د افغانستان 10مه برخه لیتیم د سعودي او د کویت د 50 کاله د تیلو د استخراج معادل ده. د 50 کالو د تیلو د استخراج بدیل د افغانستان 10مه حصه لیتیم ده. نو موږ دومره خودکفا او په ځان بسیا یو هیواد یو. او بل خوشخبری تاسو ته درکړم چې د چینایانو د چین یو خصوصي کمپنۍ چې هلته په چین کې له دولت سره پارتنرشپ لري، هغه له افغانستان سره د افغانستان په غاز او پټرول د دې په استخراج کې سرمایه گذارۍ ته قرارداد کړی ده. هغه قرارداد نن الحمدلله پای تکمیل ته ورسېده. قرارداد په 20% ورسره وسو. نو د تیلو د ویستلو ټوله مشینري، ټول وسایل به همدغه چینایي کمپنۍ برابروي. کاریګر به افغانان وي په کومو ساحو کې چې دغه تولید یا دغه ذخایر دي هغه منطقې ته به دوی ګاز، سرکونه، هر څه مهیا کوي، برق. نو دا د چینایي کمپنیو په اولیتونو کې په قرارداد کې ده او تر ټولو زر به په دغه معدنونو باندې کار شروع کیږي. مونږ په د قرارداد له مخې 4 کاله وروسته باید خپل تیل ولرو او تقریبا 10% د افغانستان دا د ګاز باندې وپوښل سي. ضیاء الرحمن صاحب حکومتونه او نظامونه همیش د خپل هیوادونو د پرمختګ لپاره 2 عمده کارونه کوي. د هغه هیواد په ځان بسیا کیږي. لومړی که ته غواړې چې یو هیواد په پښو ودروې،
که ته غواړې چې یو هیواد خودکفا شي، که ته غواړې چې یو هیواد خپلو وګړو ته د کار زمینه برابره کړي، که ته غواړې چې د مهاجرتونو مخه ونیسې، که ته غواړې چې په افغانستان کې د جګړې بدیل رامنځته کړې، نو لومړی باید ته د افغانستان په د همغه هیواد ټولو وګړو ته چې په هر ځای کې وي ته برق ور ورسوې. دویم د هیواد د آبادۍ دپاره چې ډیر ضروري ده او د هر نظام او هر حکومت چې زر په پښو درېدلی ده، زر اقتصاد وده کړې ده، هغه د هیواد سرسبزي ده. فرض که مونږ که په افغانستان کې 100 کاله نورم دغسې په مخ لاړ شو، د مونږ هیواد نه شین کېږي، ځکه دلته په میلیونونو هکتاره مځکه وچه پرته ده. مونږ له نورو هیوادونو نه 50 کاله وروسته یو، نو مونږ باید هر کال د 3 کالو بدیل کار وکړو. لومړی مونږ که غواړو چې خپل غرونه د سیاحت دپاره د سرسبزۍ دپاره یا فرض مثال په کمه خرچه په کمو مصارفو باندې هیواد شین کو، هیواد ځنګل کو، نو دا بغیر له ګازو نه کیږي. ته باید هر کلي ته، هر کور ته د ګازو نلکې تیرې کړې. زه وایم یوازینی هیواد به افغانستان وي د مځکې په کره کې چې هغه کورونو ته، ښارونو ته د ګاز نلکې نه لري، هوټلونو ته. حتی موږ په افغانستان، ټول افغانستان کې لوی هوټلونو، لوی کارخانو ته هم ګاز د نلکې له لارې نه لرو. نو موږ باید اول د برق ټول افغانانو ته د برق زمینه مساعده کړو. د برق چې کله ته خپل د هیواد تولید برق د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسوې، لومړی خو تا خپل د هیواد مشینري چالانده کړله. دویم کار دې دا وکړه چې د هیواد 20% عواید د برق له لارې پوره کړل. برق پایې دې ولګولې، خلکو ته د برق ورکړه. د برق په بدیل کې ته له هغوی نه بل اخلې. فرض مثال یونټ تا ته تمامیږي په 1 افغانۍ، ته خپلو ښاریانو ته ورکوې په 2، 3 الا 10 افغانۍ پورې. نو تا خپل هیواد ته، خپل بنسټونو ته، خپل اداري سیستم د چلولو دپاره 20% کار وکړه، مارکیټ د خپل د حکومت د چلولو دپاره، تر څو په ځان بسیا سې، دته د کار وکړه. دویم د ملت په پښو ودروه. ضیاءالرحمن صاحب ما یو ځای کې ځای شروع کړی د خپل کور دپاره، د دې په خاطر چې هلته برق نشته، برق نه و. د مځکو قیمت تقریبا 1 الا 1,20,000 افغانۍ و. اوازه شوله چې دغه منطقې ته برق راځي. د هغه مځکو قیمت 4 چنده لوړ شو په اوازې باندې. که چېرته په حقیقت کې هلته برق راسي، نو زه درته وایم چې تقریبا 100 هکتاره مځکه هلته خړوبیږي هم او آبادیږي هم، او له ښار نه د خلکو هجوم هم کمیږي. نو هلته ښه کافي اوبه شته، ښه خاوره ده، ښه هوا ده، بهترینه ځای ده د ژوند کولو دپاره. او که چېرته ته په ښار کې په 80,000 او 80,000 ډالر باندې یو 3 بسوې کور اخیستلی سې، مځکه اخیستی سې، په هغه دشته کې تقریبا ته 50 جربه پې باندې اخلې. همداسې چې کله موږ د ګاز نه لیکه ضیاءالرحمن صاحب کورونو ته رسوو، د ځنګلونو د قطع کولو مخه نیول کېږي. وخت چې یو څوک د میاشتنی بل چې ډېر مصرف وکړي، د ګازو بل د تا د 500 الا 1000 افغانۍ راشي، هرګز هغه سړی چې په کور کې ګاز وي هغه ګوګل لرګي ته نه ورکوي، ځکه لرګی لوخړه جوړوي، زنانو ته تکلیف ده، دیګ توروي، ډېر مشکلات نور لري. نو موږ د ځنګلونو د قطع کېدو مخه ونیوله. وخت چې موږ په 10 کالو کې خپل هیواد شین کولی سو، ونې باغونه جوړولی سو، بیا یې په 3 کالو کې کولی شو، ځکه 90% د ونو د قطع کېدلو مخه موږ ونیوله. ګاز شته په ټول هیواد کې، په هر کور کې، په هر ځای کې، په هوټل کې، په هر ځای کې ګاز شته. دویم دغه د موږ پیسې چې کوم په مایع ګاز باندې لګیږي، ضیاءالرحمن صاحب تقریبا د کال له 1 میلیارډ ډالرو نه زیات پیسې موږ په مایع ګازو باندې ورکوو. دغه پیسې به مو سپما کړي، دا به مو خپل د هیواد په ذخایرو باندې د بیا لګولو دپاره 5 کاله، 4 کاله، 3 کاله وروسته 5 میلیارده، 4 میلیارده ډالر، دا ډېر زیات شاید ده. موږ ډېرې پروژې نور پې مخ ته وړلی سو. همداسې د سړکونو جال خپرول، همداسې د اوبو مهارول. اوبه موږ که چېرته خپلې اوبه مهارې کړو، تاسو باور وکړئ د سږکال د بارانونو اوبه که چېرته مهارولی شئ، له ټولې دنیا نه په افغانستان کې په کم قیمت باندې موږ کولی شو چې د باران اوبه مهارې کړو.
نو مونږ دغه د راتلونکي 2 کلونو لپاره دغه د باران اوبه بس وې، خو په طویل مدت کې باید د 5 کالو الا 6 کالو ټارګټ درته کېښودل شي چې مونږ باید 6 کاله وروسته د مونږ یو څاڅکی اوبه بې ځایه لاړ نشي. اول خو به مو د افغانانو د تلفاتو مخه نیولي، بل به مو د مالی زیان مخه نیولي. د سیلابونو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ کورونه ورانېږي، اقتصادي مشکلاتو سره مخ کېږي، له کوره وځي، ماشومان، زنانه، سپین ږیري، بوډا پلاران دا په شهادت رسېږي، او همداسې په زرګونو هکتاره مځکه تخریبوي. نو مونږ به اول د خپل افغانانو ژوند چې ډېر اهمیت مونږ ته لري د دوی د مرګ نه به وژغورل شي، دویم به د دوی مځکې نه خرابېږي، په دریم قدم کې به د دوی هغه د خټ او د پخڅو دیوالونه دا نه ورانېږي، په بیابان به نه پاتې کېږي، په نظام به بوج نه جوړېږي. نو اوبه هم د هېواد په اقتصاد کې ډېر رول لوبوي چې اوبه مهار شي. په نوره نړۍ کې چې ته لاړ شې په ترکیې کې، فرض مثال زه د ترکیې مثال در کوم، ترکیه په هر هغه سیمه کې چې هلته آبادي نشته او مځکه په زوال باندې د سیلابونو خطره ده، هغوی ته کیدای شي په 100 کالو کې مالته سیلاب نه وي راغلی، خو د راتلونکو 100 کالو دپاره هغوی دا ترتیب نیولی کیدای شي 10 کاله 20 کاله 50 کاله بعد دلته په دې سیمه کې باران وشي، نو باید اوبه یې مهار شي. هغه اوبه ځای په ځای همالته درېږي، همالته فلټر کېږي، خټه یې کیني، پاک صفا اوبه کېږي، لاندې زراعتي مځکې ورته جوړوي. نو دغه هغه کارونه دي چې دا حکومتونه کولی شي، په کمو مصارفو باندې کولی شي او زر یې کولی شي. مونږ په جګه پروت هیواد یو، مونږ اوبو ته ډېر ضرورت لرو. نو دغه کارونه دي انشاءالله نظام ورته متوجه ده. مونږ او تاسو به هم کوشش کوو چې څه مو له چا اورېدل یا مو خپله لیدل، افغانان ډېر هیوادونو ته تللي، ډېر څه یې زده کړي دي چې هغه راشي خپلې تجربې په هیواد کې له خپلو افغانانو سره شریکې کړي. نو انشاءالله د کجکي په څېر سلګونه پروژې چې کال 360 ورځې ده، موږ به په 360 ورځو کې هره ورځ د یو پروژې شاهدان یو، هره ورځ به یو د نیکبختۍ او د خوشبختۍ شاهدان یو. پاتې شوه د افغانستان د بینکونو په رابطه باندې ما تاسو سره مخکې هم تفصیلي خبرې کړې. د افغانستان بینکونه امریکا، ناټو ګاونډیانو غوښتل چې دیوالیا شي، خو اسلامي امارت لوی افتکار دا وکړ چې بانکونه یې له دیوالیا نه باج کړل. هغه یې څنګه باج کړه؟ خپل د مجاهد د خولې مړۍ بانک ته ویوړله، خپل د یتیم د خولې مړۍ بانک ته ویوړله. 8 میاشتې خپل عسکرو خپلو مجاهدینو ته تنخوا نه ده ورکړې، خپلو یتیمانو کفالت یې نه ده کړی. هغه په میلیاردونو افغانۍ بینکونو ته سپما کړلې تر څو بینکونه په خپلو پښو ودرېږي، چې لله الحمد له هغه بینکونو نه یو هم له رکود سره له دیواله کېدو سره نه دي مخ. اسلامي بانک ته تللی وم، دویم یونایټډ بانک ته تللی وم. ما په د افغانستان اسلامي بانک کې چې کله ورته وویل چې زه خپل له اکاونټ نه غواړم 10 لک افغانۍ راوباسم، وایي په سر سترګو په 5 دقیقو کې ما ته هغه خپل پیسې راکړلې. لاړلم یونایټډ بانک ته، هلته مې همدغسې تقاضا وکړله، په ظرف د 5 دقیقو کې د ما پیسې راکړلې. ما ورته ویلې که زه چېرته غواړم دا ټولې پیسې خپلې راوباسم کولی شم؟ وایي هغه خلک چې د طالبانو راتلو وروسته په بانک کې څومره پیسې اچولي، هغه په 1 ورځ ویستلی یم سي، په 2 ورځې باسي، په 1 ساعت کې، په نیم ساعت کې، په 10 دقیقو کې خپلې پیسې ویستلی سي او بانک سکیورټي هم ورکوي. نو د افغانستان بانکونه الحمدلله خودکفا دي. بنسټیز کارونه د حکومت د چلولو دپاره، اول د افغانستان برق، دویم د افغانستان ګاز، د افغانستان معدنونه په ځانګړې توګه زغال، تیل، لیتیم، مس، وسپنه ډیره زیاته موږ لرو. نو دا مې د اصلحې د جوړولو د فابریکو په خاطر درته ویل چې موږ کولی شو چې په ډیرو کمو مصارفو باندې ماشینري واخلو او افغانستان کې اصلحه په خپله جوړه کړو، تر څو له دفاعي اړخ نه موږ یو پیاوړی هیواد شو، تر څو موږ په دا اوس فی الحاله موږ راتلونکي 500 کالو دپاره هېڅ ضرورت نه لرو چا نه سلاح واخلو، چا نه ټانګونه واخلو، چا نه مرمۍ واخلو، هر څه مو کافي غنیمت نیولي دي الحمدلله. خو موږ باید هر پلان 100 کلن وي مولوي صاحب. دا چې موږ نه راپورته کېږو پلانونه مو لنډمهاله دي، دا چې موږ همیش په ملا مات یو پلانونه مو لنډمهاله دي. زموږ هر وړوکی که غټ پلان هغه باید د 100 کالو نه کم نه وي.
مونږ راتلونکو 100 کلونو ته کار وکړو. مونږ خپلو راتلونکو 15 کالو د خوشحالۍ په خاطر باید کار ونه کړو چې زه د 15 کاله وروسته خوشحاله یم، ولا زه که مړ سم نو زه بیا دا هیواد څه کوم. د خدای بنده اول باید مونږ اقتصادي پروژې چې څومره دي دا 100 کلن پلان قرارداد وکړو. دوبۍ ته لاړ شه، تا ته مځکه درکوي د 100 کالو دپاره. 100 کاله د یو انسان 2 نسله دي. ترکیې ته لاړ شه، تا ته مځکه درکوي د 100 کالو دپاره. 100 کاله وروسته بیا څوک شته او څوک نشته، خو تا ته خو د 100 کالو دپاره درکوي. په $1,00,000 باندې ته کولی شي په ترکیې کې یو بزنسمین په افغانستان کې دی والا که چپس خرڅوله ته په $1,00,000 پرېږدي. موږ دومره بډایه هیواد یو چې یعنې 10 لکه 20 لکه $10,00,000 زموږ تجارانو ته اصلا اهمیت نه لري. هغوی دغه پیسې زکات کې ورکوي، خو لیکن اقتصادي پروژو ته بیا ملا ماته ده. هر یو غواړي چې بازار انحصار کړي، هر یو غواړي چې یو بل ناسالم رقابت وکړي، هر تجار غواړي چې بل تجار له پښو نه وغورځوي. هغه 10 روپۍ چې دی ګټي باید 20 سي بل دی بیخي ونه ګټي. نو تجاران دې سالم رقابت وکړي، د هیواد په ګټه باندې دی وکړي، او نور واړه تجاران دې له ځان سره جګ کړي. دا غټ تجاران اکثره دومره ظلم کوي چې واړه 100 تجاران همدغسې ذلیل او رسوا پرېږدي. باید مونږ تجاران را جګ کړو چې څومره یو چیرته دکانونه ډېرېږي مارکیټ زیاتېږي، ولس هجوم پرې زیاتېږي. ته لاړ شه په یوه دشته کې یوه کراچۍ ودروه او په هغه کې سره زر واچوه، څوک یې نه درنه اخلي. لیکن که همغه دشته کې د 500 کراچۍ دکانونه بازار که ټوله دنیا درته منډې وایي دلته بازار جوړ سوی. نو مونږ هم باید اقتصادي پلانونه ډېر طویل مدته پراخ سوچ وکړو. د مځکې د خړوبولو دپاره حکومت ته لازم ده چې تر ټولو لومړی د مځکې د خړوبولو په خاطر مستحقو خلکو ته، بیکاره خلکو ته، هغه خلک چې له هیواد نه لګیا دي د بیکارۍ له وجې سفر کوي، تېښته کوي، مشکلات لري، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. تر ټولو ښه زمینه یې بزګري ده. دهقاني د غنم دی وکړي، بهترینه پیسه نن سبا په افغانستان کې غنم کوي چې تر څو پورې موږ له وړو نه خودکفا شو. ما ته عمر داخلوال ویلې چې که چېرته افغانستان له غنمو نه خودکفا شو بیا موږ هیڅ د نړیوالو بندیزونو پروا نه کوو، ځکه موږ له چای او ډوډۍ سره عادت یو. چای پیدا کېږي، پیدا نه سو د ونې پاڼې ورته اچوو، او دومره ګوړه به پیدا سي په جلال آباد او د نورو ځایو کې چې موږ یې خوږه ورسره وخورو. نو د غنمو لخوا موږ ځان خودکفا کول غواړو، او هغه په هغه ترتیب په هغه رقم باندې کېږي چې موږ بزګرانو ته د 1.5 لک افغانیو ټیکټار واخلو. د 1.5 لک افغانۍ په 10 جربه الا په 20 جربه باندې یو وړوکی ټیکټار د دهقانانو ته په کښتونو باندې ورکول سي، په 15 کلن کښت باندې ورکول شي، تر څو دهقانان هم راجګ سي، ورسره بیل، کولنګ، چارۍ، دا شیونه د کار وسایل چې دا حکومتونه کولی شي باید دې ته اولویت ورکړي. مننه جنرال صاحب، ډیره زیاته مننه، کامیابه اوسئ. واقعا ډیرې ښایسته خبرې دې وکړې، او ماشاءالله له نظامي برخې سره ماشاءالله په دې نورو کې دومره معلومات لري چې واقعا بیخي زیات معلومات. الله دې موږ دغه هیوادوال متوجي کړي همدغسې بې ځایه خبرو، بې ځایه افواهاتو، له بې ځایه تبلیغاتو تیر سي او ټوله توجه د خپل وطن آبادۍ ته راواړوي. الحمدلله اوس دغه ځوانان دغه ټول دې ته زمینه برابره ده. ځوانان ستا د وطن امنیت یې ساتلی ده، جغرافیه کنټرول ده، انشاءالله سرحدات کنټرول دي، اقتصاد الحمدلله. ضیاء الرحمن صاحب، یو مهم شی چې اوس افغانان ډیر ترې نه کړېږي، ځینو کمپنیو، ځینو شرکتونو دغه دې خلکو په تیرو 10-15-16 کلونو کې د ټیکس کوم ریکارډ نه لري د حکومت ته، ځکه دوی رشوت ورکړی، معاملې یې کړي دي. دغه خلکو پسې امارت راخیستې ده، په یو دم یو سړي ته ځي 10 لک افغانۍ وایي ته به ښایې، نو هغه نه چې ته 10 لک افغانۍ اخلي، هغه په ملا مات شو، تباه شو، غرق شو. څنګه چې د خاینانو قاتلانو ته سرکشه غلو ته عفه شوې ده، دقسې دې د تیر ټیکس چور ټول معاف کړي، دوی ته د نوي ټیکسونه متعارف کړي، کم ټیکسونه دې وکړي، او هر څوک چې په افغانستان کې ګوره دا ډېر مهمه پوینټ ده، د کابل ښاروالي، د ټول افغانستان ښاروالي، دغه وزارت تجارت او صنعت، دې ته ګوره باید موږ د دوی فکر ورواړو چې هغه خلکو چې په تیر کې
ټیکس نه ده ورکړی، سرغړونه یې کړې ده، دلته کمپنۍ چلولې، هغه تقریبا له رکود سره مخ دي. هغه بیچارهګانو لس کسانو غونډګردانو په زوره ترې پیسې اخیستې دي، د ټیکس د ورکولو جوګه نه وو. لکه څنګه چې دا قاتلان معاف شوي دي، امارت ته عذر کوو، زارۍ ورته کوو چې د الله په خاطر دغه تجاران معاف کوي، دا تیر ټیکسونه ورته معاف کوي، نوي ټیکسونه پې باندې ولګوئ، نوي تعرفې ورته ورکوئ. دغه تیر به راځئ چې معافي کېږي نو له طرفه باید هر څه سره معاف کړو، نو دوی به په پښو ودرېږي، دوی به بیرته صنعت او تجارت او بل تجارانو ته کارخانو ته 4 ساعته برق، که 4 نه وي 18 ساعته لازمي فرض ده چې حکومت دوی ته برق ورکړي، که له جنریټره ورته برابري، که له هر طریقه کې کارخانو ته دغه شی برابر کړي او بل تولیدات معیاري شي، نو دغه به مو یو غټ کار کړی وي. او دغه نوي کارخانو والا ته چې هر څوک راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي، 3 کاله باید هغه ټیکس معاف وي، هیڅ ټیکس ترې نه ونه غوښتل سي. خدای دې وکړي چې هغه د ورځې 1 لک ډالر عاید ولري، هغه نه باید ټیکس وانخیستل سي تر څو موږ کارخانې را جذب کړو. اشرف غني لویه ناکامي دا وه چې کله د ده په نظام کې د په تجارانو حمله وکړه، غوښتلې چې د امریکا د کمو پیسو کسر دی له د افغانانو واخلي، په سلګونو کارخانې حتی په زرګونو کارخانې د دیوالیا کړلې، د ده له لاسه بند شول. نو اوس بیرته هغوی لږ رشد کړی ده، تقریبا 2 کاله 3 کاله د چا کارخانه بنده م وه، اوس امارت ورځي وایي راکه ماته شروالي، راکه ماته محصول راکه. نو دغه کار زما په فکر د هیواد په ګټه نه ده. د خلکو سره باید ډیره نرمي وشي. دا اوس خو زمونږ اقتصادي مجاهدین دي، نو اقتصادي مجاهدین باید ونازول شي. 3 کاله هغه څوک چې په افغانستان کې نوې کارخانه جوړوي، کمه موده یې باید 3 کاله ټیکس او هغه ترې وانخیستل سي تعرفه، حتی 15 کالو پورې، تر څو دوی راپورته سي، په خپلې ګټې په خپلو پښو ودرېږي، پس له هغه بیا تعرفې او ټیکسونه او دا شیونه وباسي.